څنګه کولای شو خپله حافظه قوي کړو؟ ځینې خلک کله ناکله د ډېرې مشغولتیا په وجه د یادښت یا حافظې له ستونزې سره مخامخ کیږي. نوی کار نشي کولای، یا یو شی هیروي او یا هم له یاده یې وتلی وي چې څه یې چیرته ایښي دي. خو که د حافظې دغه کمزورتیا دوامداره او تکراري وي، د اندېښنې وړ ده. زیات عوامل شته چې د یادښت د کمېدو یا ضایع کېدو سبب کیدای شي، چې یو شمېر یې لکه وراثت، عمر، روغتیایي ستونزې، په ځانګړې توګه هغه تکلیفونه چې په ماغزو اثر کوي د مخنیوي وړ نه دي. خو د دغې ستونزې د یو لړ عواملو مخه نیول کیدای شي چې غذایي رژیم او د ورځني ژوند څرنګوالی پکې شامل دی. د هر څه د مخه زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نور خوندور، ګټور او په زړه پورې معلومات تر تاسو در ورسیږي. د ماغزو تمرین. د عضلاتو په څیر ماغزه هم د خپلې روغتیا او سلامتۍ لپاره تمرین ته اړتیا لري. د ماغزو چلنج کول، د سختو دماغي کارونو کول، د مغلقو معادلو حل کول او پر پیچلو مسایلو باندې تمرکز او تفکر یو لړ مغزي تمرینونه دي چې حافظه قوي کوي. د یوې ازموینې نتیجې ښیي چې په اونۍ کې 15 ورځې او په ورځ کې یوازې 15 دقیقې مغزي تمرین د ماغزو په فعالیت کې د پام وړ ښه والی راولي. بدني فعالیت. فزیکي فعالیت او بدني تمرین د ماغزو په سلامتۍ باندې مستقیم اثر لري. د یوې نوې څېړنې موندنې ښیي چې جسمي تمرین په زړښت کې د حافظې د زوال او له منځه تللو خطر راټیټوي او د ماغزو د سکتې مخنیوی کوي. دغه څېړنه د پیاده تګ، منډې، غره ته ختل، لامبو او نڅا یادونه کوي چې وایي د بدني فعالیت ښې نمونې دي. ژور فکر کول. تعمق او ژور فکر کول د حافظې د ښه کېدو سبب کیږي. د 2013 کال د یوې څېړنې نتیجو ښودلې ده چې ژور فکر کول او تعمق د ماغزو د فعالیت د ښه کېدو او د هغې د زوال د مخنیوي سبب شوی. کاري یا موقته حافظه او دایمي حافظه یې تقویه کړې ده. پوره خوب. ټولو مغزي فعالیتونو ته خوب ضروري دی. د خوب د طبیعي او منظم پروګرام ګډوډي د یوې څېړنې د موندنو په بنسټ د شناختي او د حافظې د مشکلاتو سبب کیږي. د خوب ګډوډي د حافظې طبیعي چلند مختلوي. پوهان سپارښتنه کوي چې هر مسن انسان باید د شپې له 7 نه تر 9 ساعتو پورې بیده شي چې ماغزه یادښتونه ایجاد او هغه په دایمي توګه ثبت کړي. د شکرې د استعمال کمول. د قندي موادو لرونکو غذاګانو پراخ او دوامداره مصرف د علمي موندنو په بنسټ کولای شي د حافظې په کمزورتیا او د هغې جملې نه په الزایمر ناروغۍ باندې په اخته کېدو کې رول ولري. پوهان په دې پوه شوي چې د تازه میوو د اضافه قند لرونکو شربتو د څښلو په ګډون په زیاته اندازه د خوږو شربتو استعمال د دماغ حجم راکموي او برعکس د زیاتې شکرې د استعمال نه پرهیز کول د حافظې د فعالیت د ښه کېدو سبب کیږي. همداشان په دې څېړنه کې ټینګار شوی دی چې د قندي موادو د استعمال د کمولو سربیره باید هڅه وشي چې د ورځني غذا د کالورۍ اندازه راکمه کړای شي. د کافین د کارولو زیاتوالی. د قهوې او چای له منابعو نه لاسته راغلی کافین حافظې ته ګټور ګڼل شوي. په 2014 کال کې د یوې څېړنې نتیجو ښودلې هغوی چې د ورځې 200 ملي ګرام کافین مصرفوي د هغوی کسانو په پرتله چې کافین نه مصرفوي د حافظې قوت یې زیات دی. بلې څېړنې ښودلې چې سهار د قهوې څښل ماغزه قوي کوي او د انسان د یادښت قوت پیاوړی کوي. تور چاکلیټ. د تور چاکلیټ خوړل هم د حافظې تقویه کېدو سبب ګڼل شوي. هغه څېړنه چې په 2012 کال کې شوې د حافظې په قوي کولو کې د کاکاو لرونکو تورو چاکلیټو رول په ډاګه کوي. پوهانو ویلي دي هغوی چې تور چاکلیټ خوري حافظه یې ښه کار کوي او همداشان کاکاو ماغزو ته د وینې په رسولو کې مرسته کوي. خو ټینګار شوی دی چې هغه تور چاکلیټ وخوړل شي چې ترخه وي او شکرې لرونکو خوږو چاکلیټو له خوړلو څخه دې ډډه وشي. که مو دا معلومات خوښ شوي وي لایک مو هیر نشي. د موږ د نورو خوندورو په زړه پورو او جالبو معلوماتو په تمه هم اوسئ.